shine bright like a diamond. And we gonna let it burn. That's when we uncover, cover, cover. دوستانو په دې ویډیو کې نن زه تاسو ته ښایم چې څنګه اپټور پلی سټور را ډاونلوډ کولی شئ. را به شئ ګوګل سرچ لا ګوګل کروم لا چې هر یو براوزر وي نو د هغې سرچ کې به ولیکئ دلته اپټور پلی سټور اے پی کې لکه APTOITE بیا PLAY او سټور به ولیکئ. د وګوره ښکته م راځي ډایرکټ به دغه کلیک کئ. چې کلیک هم کو نو د دویم نمبر له به راشئ. دا دویم نمبر چې کوم دی دغه به کلیک کئ. نو چې څنګه راوړي دا نو ډایرکټ دا وګوره انسټال اپټور پلی سټور دغه به کلیک کئ. دا انسټال اپټور پلی سټور دې کې ډېر ښایسته اپلیکیشن وي، ډېر زبردست سافټویر وي، پکې نیو ورژن وي. بس لکه پلی سټور کې دا به کلیک کئ. لکه پلی سټور کې نوي نه راغلی دې کې څومره زر راځي، بالکل زر دې کې اپډیټ دغه راځي. نو دغه کلیک هیر به کلیک کئ. بیا کلیک هیر چې م کلیک کړو دلته به لږ انتظار وکړئ ځکه چې زما نټ سلو دی. دا وګوره رالی اوس د اپشن لینک غوندې رالی دی کې به اوکې ووهئ. اپټور پلی سټور به ډاونلوډینګ به روان شي. دا وګوره لوډینګ روان شو. اوس اپټور پلی سټور ډاونلوډ شو. اوس به یې کلیک کړو نیکسټ انسټال. اوس به راشو انسټال شو اپټور پلی سټور به کلیک کوو. دا وګوره انسټال شو. دا به کلیک کوو. دې کې ډېر زر نیو ورژن اپډیټینګ راځي د هر یو اپلیکیشنو سافټویرو لکه فیسبوک میسنجر شو یوټیوب. نیکسټ به کلیک کئ. هلته به سکپ کلیک کئ. بیا ښکته راځي دې ګوټ کې دغه دی رالی دغه به کلیک کئ. دا وګوره اپټور پلی سټور هم کولاویږي اوس.